دا یو ورور وایي چې ماله چا دا چیټ را کړی دی او په هغه چیټ کې لیکلي دي چې غزالي صاحب دا وایي دا یو مولا تېر شوی دی وایي غزالي صاحب وایي چې دا ذکر به ما وي دا روان چې کوم بیانوي الله به ماله ډېر څه راکړو او هغه ذکر دا دی د هفتې په ورځ سل پیرې لا اله الا الله ویل د دې سره غمونه ختمیږي د اتوار په ورځ یا حی یا قیوم زر پیرې ویل د دې ځینه به الله رزق درکړي چې ستا په ګمان کې بنئ د پیر په ورځ یا حی یا قیوم زر پیرې ویل رزق به دې ډېر شي د منګل په ورځ صلی الله علی النبی و آله وسلم زر پیرې وایه هر مصیبت به دې ختم شي د بود په ورځ استغفار زر پیرې وایه د قبر د عذاب نه به الله بچ کړي د جمعرات په ورځ لا اله الا الله لا اله الا الملك الحق المبين زر پیرې وایه مالدار بشي د جمعې په ورځ الله وایه سو پیرې نو فکرونه او سوچونه به دې ختم شي وایي دا شتي او که نه الجواب خبره ته معلومه شوه که نه د یو ټکي نه کم یو نه اللهو د اللهو ویلی دی د اللهوی چې پکې ووایي نو پوه شي چې قصه سره ورانه ده د دې قصې نه سر شته او نه خپې شته او موږ به داسې ووایو چې غزالي صاحب ویلي دی غزالي صاحب وایي زما تجربه ده خو به خپله ووایو زما څه ده تجربه ده لږ ساعت مخکې موږ وایو تجربه باندې مسلې نه ثابتېږي دې لپاره ټوس دلیل پکار دی قال الله وقال الرسول الله ویلي الله پیغمبر ویلي صحیح ده تجربه ده ځان سره جیب کې کېده اوس د فرض مانځنه بعد چې دا بعض خلک پرې تندي باندې دا لاس کېلو یا قوي وایي دام یو مولا مخکې تېر شوی د اشرف علي تانوي صاحب هغه په خپل کتاب کې لیکي دا زما تجربه ده وایي دا څه ده تجربه اوس دومره زوروره کړه چې د پیغمبر هغه طریقې پرېښودو تجربه د مولوي صاحب کوي حدیث کې راځي د عائشة رضی الله عنها روایت دی عبدالله ابن عباس د نورو صحابه کرام چې رسول صلی الله علیه وسلم وګرځو الله اکبر به وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام الى اخره وګد ذکر دی چې اکثر ملګرو ته الحمدلله معلوم دی دا ذکر لمن دی کور کړه غزارم کته او د مولانا اشرف علي تانوي صاحب تجربه موږ دا غینه مخې کړه ظلم نه دی نو چې موږ دا خبره وکړو وې د مولوي صاحب به ادبي وکړه نو ظالم راته چې پیغمبر به ادبي کړي ته ځم په سکه شماري تا د پیغمبر طریقه راوغسته د غره سکه لري کته د غزار کړه ته به ادب نه ته بیا با ادب او ما صرف د پیغمبر د دفاع او دغه د طریقې د دفاع لپاره وی چې د مولوي صاحب تجربه به دلیل موږ نشو منلای خو عبادت نو زه به ادب شوم د دې بیا با ادب نه نشته خبره نو د دې اصل نشتی والله اعلم